سلامونه او نیکی پیرزوینې مې ومنئ خوږو مینهوالو. تاسو د اور مینه ناول په تیره برخه کې اورېدلی و چې نه کاکا هسې یو ټولګیوال مې زنګونه وهل غږ یې نه راته. اوس غواړم زنګ ورته ووهم. دوکاندار له جبه کارتونه راوویستل. شمشاد ته یې کارت ورکړ. ابې ورته وویل شمشاد وراره زه نو کار لرم دوکان بیرته بندوم. دوکاندار سره په خبرو کې شمشاد کارت خپل ټلیفون ته ور زیات کړ. په سره کې ټولې خواوې وڅارلې. بیا د سولې ټلیفون ته زنګ ووهه. سوله یې له موره څو قدمه لرې شوه او ټلیفون یې وکې کړ. شمشاد وویل السلام سولې څنګه درپسې خفه شوی وم. مور مې ویل درس دې ووایه. اوس د ښکته ځمکو خواته تلم چې درس ووایم. ستاسې دروازې سره وم یو زنګ مې درته ووهه. سولې وویل ای شمشاده اوس چېرته یې؟ بلې خوږو اورېدونکو دا چې اوس د دغه ناول په 5مه برخه کې څه کېږي نو ملتیا مې وکړئ. پیل کوو د ناول په 5مه برخه. شمشاد وویل ستاسې دروازې سره یم که وزګارې دروازې ته راشه. سولې په کور کې یو خوا بلې خواته وکتلې. سمه ده شمشاد جان یوه شیبه ګورم چې پلار او لالا مې کور کې دي که نه. ټلیفوني اړیکې پرې کړه. یوه شیبه چوپه ودرېده. بیا د خپل کتاب په پلمه د پلار کوټې ته لاړه. ډاډه شوه چې پلار او ورور په کور کې نشته. ورو یې قدمونه اخیسته او د دروازې بیرون نووته. شمشاد 50 متره لرې د سولې دی له دروازې سره ولاړ. په سره کې ښکته او پورته قدمونه اخیستل. هغې ورته لاس وخځوه. د شمشاد زړه د بهار پیل کړ. په وجود یو ډول لړزه راغله. ډارېده چې څوک یې ونه ویني. خواته یې ورغی ویې ویل څنګه یې سولې؟ هغې ځواب ورکړ ښه یم خو دومره نه پخوانی مزه مې نشته. شمشاد په حیرانتیا ورته وویل ولې سولې څه در باندې شوي دي؟ سولې په کوڅه کې یو خوا بلې خواته وکتل. ویلې تشویش مه کوه هسې ستا په اړه ډېر وخت فکرونه کوم ته مې یادېږي. بیا یې په کړس وخندل. ویې ویل شمشاده ته خو به په ما مین نه یې زه در باندې مینه یم ځکه خو هر وخت ستا په اړه فکر کوم. شمشاد مسک شو. ویې ویل ګوره لیونی دومره ډاډه په دې لوی سړک کې دا کیسې مه کوه هسې نه چې څوک مې وویني. ابې یې وویل سولې ته هېڅ د خلکو له خبرو نه ډارېږي. سولې په خندا وویل ای شمشاده دا ټپه دې نه ده اورېدلې چې دوه مین سره یو ځای شي په ټولو خلکو د ړندو ګمان کې وینه. شمشاد وخندل. ویې ویل ښه نو. سوله مسکه شوه. مخکې له دې چې څه ووایي شمشاد ورته وویل زه د په اړه شپه ورځ غم او فکر کوم. سولې په خندا وویل بیا هم کمه ده. شمشاد وخندل. ویې ویل هغه څنګه؟ سولې ورته وویل زړه دې نه غواړي چې د ملک لور پرته له غم او فکره خپله کړي. دواړه وخندل. خندا یې لا نه وه خلاصه شوې چې شمشاد خپل کتاب له جبه راوویسته. ویې ویل زه نو سولې جانې زه درنه ځم د کانکور ازموینې لپاره درس وایم. سولې اجازه ورکړه. شمشاد په سړک کې خوشحاله روان شو ځکه د سولې دیدن او له هغې سره په خبرو کولو یې زړه خوشحالېده. له خوشحالۍ زړه ټوپونه وهل. په سړک کې د کتاب پاڼې اړولې او میده قدمونه یې اخیستل. سولې تر ډېره شمشاد پسې کتل. بیا کوټې ته راغله او خپل کتاب یې راواخیسته څو د کانکور ازموینې ته چمتوالی ونیسي. کتاب یې لاس کې ونیو. روحاً له شمشاد سره او تش کالبوت په کور کې وه. پسته او سپینه سنګلې له خپلې زنې لاندې کړه. د هغه سره د یو ځایوالي فکرونه یې کول. د سولې مور غوټۍ د کوټې ور خلاص کړ. سوله د شمشاد په یادونو کې دومره ډوبه وه چې مور ته هېڅ پام نه شو. غوټۍ خپل غوږونه جج کړه. په رډو سترګې ورته کتل. یوه شیبه یې هېڅ ونه ویل. حیرانه ودرېده. سولې ته په ځیر وکتل. بیا په غوسه او په خندا وویل ای څه خبره ده څه فکرونه کوې؟ د مینانو په څېر فکرونه کوي. د چا څېره دې د خپلو سترګو په کتابچه کې نقاشي کوله. سولې ژر بیرته په بالښت تکیه وکړه. مور ته یې وکتل چې په ځیر ورته ګوري. بوسه په دروازه کې ولاړه ده. په خندا یې وویل په دې کتاب کې جالبې او مهمې پوښتنې شته
هغه ته حیرانه شوم چې د کانکور په ازموینه کې به څنګه حل کوم او د خوښې پوهنځي ته به بریالی کېږم. نالوستې غوټۍ وخندل. د سولې په لور ور روانه شوه. سولې په غېږ کې ټینګه ونیوله او ویې ویل سولې لورې اورېدلې مې دي چې ډېرې لوستې نجونې ژر میینېږي، نو که په چا د زړه بایللی وي غوټۍ مور ته دې ووایه. هسې د هم پلار وایي چې سولې لور ته مې وایم چې په خپله خوښه واده وکړي. سولې وخندل ویې ویل انا دي ته هم څنګه فکرونه کوي، زه د درس غم کوم او ته د واده. د سولې خبره نه وه خلاصه چې غوټۍ خبره پرې کړه. ویې ویل ګوره سولې پلار دی چې کومه خبره وکړي عملي کوي. سولې وخندل. خنده یې بیخي ډېره کړه. غوټۍ ورته وویل سولې ګوره چې ستا په زړه مې خبره وکړه څنګه خاندي او خوشحاله یې، خو ګوره د پلار یوه خبره دې له هیره ونه وځي. سولې په خندا او حیرانتیا وویل غوټۍ دې کومه خبره؟ مور یې وویل سولې لورې پلار دې وایي چې سوله لوستي ځوان او په داسې کورنۍ کې ورکوم چې ښه مالدار او شتمن واوسي. سولې په غوسه وویل پلار مې عجیبه خبرې کوي، د شتمن کور دې ورک شي، هره ورځ به ډله ډله مېلمانه راځي او زه به ورته چای او ډوډۍ تیاروم. دومره مې له وسه نه کېږي. زه غواړم چې پوهنتون ووایم او وروسته له واده دنده ځان ته پیدا کړم. غوټۍ وخندل ویې ویل سولې لورې یا په کوم لوستي او غریب هلک میینه شوې ستا چې خوښ وي موږ پکې هم څه نه وایي. سولې وویل نه دې هېڅ خبره نه ده، سولې یوازې ستا لور ده او په هره دې ځوان نه میینېږي. شمشاد خپل کتاب میده میده لوست او قدمونه یې اخیسته. یو وخت یې پام شو چې په کتاب لوستلو ان د کندوز د سیند څنډې ته ځان رسولی. د سیند په غاړه په یو غټ یو سپینې تیږې کېناسته. هغه 2 شېبې وړاندې له سوري سره د یو ځای کېدو خوبونه لیدلي وو. مخې روان اوبو ته واړوه. بیا خپل خوب ورته ویلو. مرغان وو د ژمي په دې ساړه موسم کې ډول ډول غږونه کول او بچې تر پخوا په سیند کې کمې شوې وي په تیږو چې لګېدې یو ډول سندریز غږونه ترې وتل. موسیقي یې خپروله. کتاب خلاص کړ. یوه پاڼه درس زده کړ. بیا جب ته لاس کړ او ټیلیفون یې راوویستې. غوښتلې وګوري چې ساعت څو بجې دی، خو یوه ټپه یې ذهن ته راغله. په هغې پسې بله ټپه د شونډو په سکو تېره کړه. بیا یې سوله یاده کړه. کتاب یې بیرته بند کړ. سر یې په زنګون کې ایښوده. ځان یې په خپله کورتۍ کې راپټ کړ. څو شېبې همداسې تېرې شو. د ټیلیفون په پیغام خون یې ګوته کش کړ. سولې ته په پیغام کې ولیکل خاورې به در زما په یاد شي، کتاب په لاس یم میسجونه دره لیږم. پیغام بیا سولې ته ولیږه. په هوا کې د کارغانو غږونه شول. کاغ کاغ یې کوه. شمشاد له ځان سره وخندل ویې ویل اما لا د ژمي سون ته کوم غم نه دی خوړلی، خو کارغان بیا واوره غواړي. کتاب یې بیا خلاص کړ او په همدې سپینې تیږې ناست او د سیند په غاړه یې درس پیل کړ. پوره 2 ساعت یې درس وویلی. د سیند د غاړې ساړه باد یې غوږونه ور یخ کړ. کتاب یې بند کړ. بېرته د غره ډډې خواته روان شو. ژمی و او ونو خپل شنې جامې ویستلې وې، پاڼې نه درلودې، ځکه ډېرې لرې سیمې هم د شمشاد تر سترګو لاندې نیمګږې ښکارېدې. کیڼ اړخ ته خپل مخ واړوه او د بغلان د بورې فابریکې لوړې او لویې ودانۍ ته یې وکتل. په غوسه یې وویل دا فابریکه ښه بوره نه جوړوي، هسې نړیوال شهرت لري، ځکه د دې فابریکې بوره دومره خوږه نه ده لکه د سولې نوم. سولې وروسته له غرمې 2 بجې د شمشاد پیغام وکته. هغه ټپه یې ولوسته. په زوره زوره یې وخندل. بیا خپلې کوټې ته ننوته. ورځې بېګا کېدې او شپې سبا کېدې. د شمشاد 5م ورور نومیالی چې 3 کاله په ایران کې وتلی وه او د توریالي لومړنې خبرېدو وروسته بیرته خپل هېواد ته راغی. ملالې وویل زویه ښه شوه چې راغلې، بیخي خوب نه وړلم. ځواني مرګ زریالی او توریالی مې یادېدل، ته مې هم یادېدې. دعا مې الله جل جلاله قبوله کړه. نومیالی له غمه ډک ناست
سترګې له ژړا ډکې کېدي او ویې وویل عادي یادېدل خو پکې شته، زه هم په ایران کې خوښ نه وم، د پردي وطن مسافري او هلته مزدوري کول اسانه نه ده، ټوله کورنۍ مې یادېده. بیا له خپل ځایه پورته شو او د ملاله په زنګانۍ سر کېښود. یوه شېبه غلی سملاستېد. بیا یې وویل ته مې یادې بیخي ډېره یادېدې. 10 ورځې نورې هم تېرې شوې. په دې ورځو کې شمشاد او سوله د پخوا وختونو په څېر ډېر بوخت وو. دواړه په ځان شپه او ورځ یوه کړې وه. درس یې ویلی چې په کانکور ازموینه کې ډېرې نمرې ترلاسه کړي او د خپلې خوښې پوهنځۍ ته بریالي شي. بله شپه ټول په کور کې ناست وو. بریالي وویل شمشاده ته دې زده کړې کوه. بیا د ننګیالي نومیالي شمشاد او ملالو سترګو ته وکتل. هېچا هم څه ونه ویلې. بریالي وویل توریالی لالا دي الله جل جلاله وبخي. لاسو پښې به یې کولې. څه کال د باچا ځمکه کې غنم هم هغوی خپله کښت کوي. نومیالی هم له ایران راغلی. شمشاد ورورک هم ښایي د کانکور په ازموینه کې بریالی شي، ځکه ډېر درس وایي. زه پرې باور لرم. نو لګښت مو زیات او عاید مو کم شو. ملاله په خپل ځای کې وخوځېد. په تریو تندې بریالي ته وویل هلکه کومه خبره کوې؟ شپ شپ مه کوه، خبره دې سپینه وکړه. شمشاد وویل ملال یادي بریالی خبره په نیمه کې کوي، خو زه په یوه او نیمه هم نه پوهېږم. ټول وخندل. بریالی یوه شېبه چوپ شو. بیا یې وویل زه یوه خبره کوم، را باندې غوسه نه شئ. ملاله نور هم غوسه شو. تنده یې ګونځې کړ. وچلې ترش نیولی و. پوهېده چې بریالي کوم تصمیم نیولی او غواړي کومې خواته لاړ شي. بریالی غلی شو. خو شمشاد وویل عادي ته یې پرېږده چې بریالی څه وایي. ملالې د وچې شیرني کاب ځان ته رانږدې کړ. یوه شیرني یې خولې ته واچوله او د شین چای پیاله یې ورته شمشاد له ترموز ډکه کړه. ویې ویل اورم یې ووایه. بریالي وویل مورې د کور روزګار مخ ته وړل اسانه کار نه دی، کښت او کار هم نشته، وروسته تر دې به څه کوو او څه به کېږي. ملالې خبرې ورپرې کړې. په غوسه یې وویل هلکه څه غواړې چې ووایي؟ د بریالي له سترګو څو څاڅکې وښکې راغلې. ژر یې وچه کړې چې ملاله یې ونه ویني. بیا یې وویل که مو خوښه وي. دا خبره یې څو وار تکرار کړه. اخر شمشاد ورته وویل لالا ته ووایه چې څنګه کار دی او په څه شي کې مو خوښه غواړي. بریالي سوړه سویله یې وویسته. ورو یې وویل زه غواړم چې ستاسې په خوښه د روزګار د چلولو لپاره اردو ته لاړ شم او په حکومت کې دنده وکړم. که 15,000 افغانۍ زه کور ته هره میاشت راولېږم نو چا نه به نه پوره وړي کېږو. بیا یې وویل د توریالي لالا د ګور او کفن پیسې مو له جانباز اکا په پور اخیستې، هغه به هم خلاصې کړو. شمشاد وخندل. ویې ویل هو د جانباز اکا پیسې که ژر بیرته ورنه کړو د ورځې به 15 وارې راسي او هر ځل به 6 کپې نسوار هم خولې ته اچوي. ټول وخندل. ملالې هېڅ هم ونه ویل، خو نوره هم غوسه شوه. ورونه یې ټول همغږي وه چې بریالی دې اردو ته لاړ شي. ملاله په خپل ځای کې نیغه کېناسته او ویې ویل هلکه بریالیه دا خپل سرې تصمیمونه مه نیسه چې ګټه نه کوي. بیا یې وویل زریالي او توریالي هم زما ونه منله، اخر خو دې انجام ورته ولیده. خبرې ټولو بس کړې. 3 ورځې نور هم تېرې شوې. سولې شمشاد ته پیغام را لېږلی و او پکې لیکلی و چې باید نن په ټیلیفون سره خبرې وکړو. سوله د شمشاد د لیدلو مینه د ټیلیفون په خبرو هم ماتوله. شمشاد بیا د سیند غاړې ته لاړ. کتاب یې ولوسته. ټیلیفون یې وکوت چې پیغام ورته راغلی. شمشاد مخکې له دې چې پیغام خلاص کړي بیخي خوشحاله و. پیغام یې وکوت. ژر د سولې شمېرې ته زنګ ووهه. سولې د شمشاد ټیلیفون پرې کړ. لږې شېبې تېرې شوې. بیا یې د شمشاد ټیلیفون ته زنګ ووهه. د ستړي مشي وروسته سولې شمشاد ته وویل ای شمشاد د کانکور ازموینه راورسېده، ته د کوم ولایت پوهنتون انتخابوي؟ شمشاد وخندل. ویې ویل زما سولې زه ټول د بغلان پوهنتون پوهنځی انتخابوم. سولې وویل ښه زه خو د کابل پوهنتون انتخابوم. شمشاد وخندل. ویې ویل نه خو که د بل ځای پوهنتون ته بریالی شم نه یې شم ویلی. غرې نیولی شو. ویې ویل زریالی او توریالی لالا مې مړه شول. نومیالی لالا مې هم له ایرانه بیرته راغلی، دلته اوس ګاډ ګرځي. د باچا کاکا ځمکه هم را روان کال موږ ته په اجاره نه راکوي چې غنم پکې کښت کړو. بریالی ننګیالی او نومیالی لالا هم اوسګار دي. نو بل ولایت کې زه کله پوهنتون ویلی شم. سولې له خپلې پوښتنې د دې خبرې په اورېدو پښیمانه شوه او ویې ویل سمه ده زه هم د بغلان پوهنتون انتخابوم چې له خیره یو ځای ووسو. د توریالي د مړینې 2 میاشتې تېرې شوې. جانباز خپل 10,000 افغانیو پور پسې د بریالي د کور ته ورغی چې د توریالي د مړینې په شپه یې ترې پور اخیستی وي.
جنباز بریالي ته په تروش تندي وویل د توریالي د مړینې 2 میاشتې تېرې شوې، زما د پیسو غم مو ونه کړ، لکه چې خوړلې مو ګڼلې دي. بیا یوه کپه شنه نسوار خولې ته واچول، پوزه یې کش کړ، د لونګۍ شمله یې شاته واچول او ویې ویل بریالی بچو مه خفه کېږه، ما ته هم پکار دي. بریالی 1 ساعت ورته غږېده. اخر په پټه غاړه جانباز اکا قانع کړ چې پورې څو ورځې وروسته ورکوي. د همدې ورځې په سبا بریالی ډېر فکرونه وکړ چې له کومې لارې د جانباز اکا پور ورخلاص کړي. یو وارې فکر دا و چې یوه جریب ځمکه خرڅه کړي او د جانباز پور پرې ورکړي. بیا یې سوچ وکړ چې که دا کار وکړي نو تربوران به یې وایي چې بریالي د پوره وړي شول، د پلار هډوکي یعنې د پلار ځمکه یې خرڅه کړه. بریالی په همدې ورځ له ننګیالي او نومیالي سره هم مشوره وکړه چې دا د اردو ته لاړ شي، څو د کور اړتیاوې پوره کړي او د جانباز پور هم ورخلاص کړي. کلي کې یې ملګرو سره مشورې وکړې چې غواړي اردو ته لاړ شي. ځینې نږدې ملګرو ته یې ویل په شمشاد مو پام وي، زده کړو ته هڅوئ، بې پروایي ونه کړي. شپه شوه، بریالی، ننګیالی او نومیالی او شمشاد د ملالې د کورنۍ غړي ټول سره ناست وو. نومیالي چې کوژده یې کړې وه او واده یې پاتې وه، مور ته یې په خندا وویل ملالې عادي زه غواړم چې د خسر کور ته مو لاړ شم. مور یې سمه ده ونه ویل، خو د سر په خوځولو یې ورته اشاره وکړه چې سمه ده. نومیالي بریالي ته وکتل. شمشاد وویل نومیالی لالا لیمې ورېندارې 2 میاشتې مخکې راته ویلي وه چې نومیالي پسې خفه یم او کله چې راغې بیا ته هم زمونږ کور ته ورسره راځې. ننګیالي وویل هو، لیمې ورېنداره په ما هم ټینګار کوه چې ته باید هم له نومیالي سره راشي. بریالی په خندا شو، لاسونو ته یې پړک ورکړ. بیا یې وخندل او ویې ویل لیمې ما ته ویل چې که نومیالی د له ځان سره راوسته نو هېڅ ورسره نه ګورم. نومیالی په شونډو کې مسکی شو. کوټه کې د کورنۍ ټولو غړو ته وکتل. د ښي لاس په غټه او شهادت ګوتو باندې خپل بریتونه کش کړ. د لاس په ورغوي وي د چای خالي پیاله ټپوله. بریالي چې د ملالې تندي ته وکتل پوه شوه چې ډېره غوسه ده. غونج په خپل ځای کې کېناست، خپلې غځولې پښې راټولې کړې. نومیالي ته یې په سترګو کې اشاره وکړه چې غلی شه، خو هغه پوه نه شو. شمشاد نومیالي ته وکتل. بیا یې وویل ملالې عادي. نومیالی لالا څومره خوشحاله ده. بیا یې کټ کټ وخندل او ویې ویل نو د چا څنګ ته ورځي؟ د لیمې ورېندارې په ده ګرانه ده، خو په لیمې بیا نومیالی بیخي ډېر ګران ده. ملالې په غوسه وویل سمه ده ټول لاړ شئ، نومیالی به لیلا وي او تاسې به یې دیره. بیا یې وویل خلک به دا متل در پسې وکړي، یوه لیلا لسې دیره. بریالي وویل سمه ده عادي زه نه ځم. بیا یې وویل ما ته بعد یې سبا ته اجازه راکړي، زه اردو ته ځم، مجبوریت دی، له ښې ورځې نه ځم. ملالې بریالي ته وکتل، سترګې پرې ور رډې کړې، له غوسې توره او شنه واوښته. بیا یې وویل دا وه د اور او مینه ناول 5مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر بلې برخې تاسو په سپیڅلي رب سپارم، هر چېرته چې یاست رب مو خوښ خوشحاله لره. ښه وختونه.